Max. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ته هم پر یوټیوب باندې یو چینل لري خو د هغه لپاره ته کنټینټ نه لري چې یو ویډیو ورته جوړ کړې او اپلوډ یې کړې. په دې ویډیو کې مکمله طریقه کار درته ښیم. کنټینټ ستا لپاره برابروم. وسه اسانه طریقه دا رقم نه دی چې ته به په خپل لاس باندې د کنټینټ جوړوې، د ویډیو به جوړوې په AI باندې. نه کاپی رایټ ویډیوګانې دي، داسې نه چې یوټیوب به تا ته پر هغه ویډیوګانو باندې کاپی رایټ درکوي. نه No copyright. کله چې د یوټیوب چینل مونیټایز شو، کوم شرایط یوټیوب لري هغه دې ورته پوره کړله، بیا به پر دغه ویډیوګانو باندې تا ته په زرګونو ډالر د میاشتې را روان. طریقه کار په دې ویډیو کې مکمله درته ښیم. پوره مو سر په در خلاصوم په یو لفظ باندې. غوږ شه ماته او تا ته موبایل سکرین ته ګوره. تاسو ته خپل یو چینل در ښیم. دا چینل ما د KH کومیډیکس په نامه جوړ کړی دی. 26 ویډیوګانې ما تر اوسه دغه چینل ته اپلوډ کړي دي. 120 سبسکرایبر لرم په دغه چینل کې. یعنی که تاسو وینئ ټول ویډیوګانې ویوز پر راغلي دي، پر ځینو زیات راغلي دي، پر ځینو کم راغلي دي. تاسو دلته وینئ. که دلته راسم د پاپولر ویډیوګانو ته 9000 3000 40,000 بیا 40,000 بیا 1,000 دغه 5 ویډیوګانې الګوریتم مخته کړي دي، یوټیوب مخته کړي دي، نور خلکو ته یې ښودلي دي. یعنې دا وایرل شوی دی دا چینل. که زه نور هم ښایسته خوندور کار پر دغه چینل باندې سټارټ کړم، خوندور کار پر وکړم، یعنې دا چینل به بیخي په یوه میاشت کې تر ډېره ځایه پورې ولاړ شي، تر ډېره لرې ځایه پورې به ولاړ شي چې حتی زما فکر هم نه وي، زما امید هم نه وي، مګر در هغه ځایه پورې بیا ځان رسولی. دغه زما چینل چې زه خوندور کار شروع کړم پر دغه چینل باندې، خوندور کار پر سټارټ کړم. زه وخت نه ورته لرم دغه چینل ته. که ما وخت ورته درلودلی پر دې باندې به ما ډېر ښایسته خوندور کار کولی. زما نور ډېر مشکلات دي په ورځني ژوند کې. نو اوس که دلته د انالایز برخې ته راسم، زما چینل په یو څه کم 1,50,000 ویوز لري، 1,700 لایک لري، 100 کمنټس لري، 40 شیر لري. یعنې که پر دې باندې ښایسته خوندور کار سټارټ کړم، تر دې به هم ډېر شي ویوز، تر دې به هم ډېر شي لایکونه، تر دې به هم ډېر شي کمنټونه، تر دې به هم ډېر شي شیر، تر دې به هم ډېر شي سبسکرایبر که خوندور کار پر سټارټ شي. په دې ویډیو کې زه زما تجربه در سره شریکوم چې زه دا ویډیوګانې څنګه جوړوم، د کومه ځای ډاونلوډوم، بیا په چیش کې ایډیټ ورکوم. مکمله طریقه کار یې په دې ویډیو کې درته ښیم. دلته به خپل پلی سټور ته راسئ. د پلی سټور په سرچ کې به ولیکئ ریډ نوټ. ما تیار لیکلی دی، دا به سرچ کړئ. کله چې مو سرچ کړئ، دغه اولنی دانه اپلیکیشن دی د ریډ نوټ په نامه دی، دا به د ځان سره ډاونلوډ کړئ. سمه ده؟ دا یو چینایي اپ دی، فقط چینایان په دې کې ویډیوګانې اپلوډوي، ویډیوګانې ورته پورته کوي. لکه زموږ د ټیک ټاک دی، یوټیوب دی، فیسبوک دی، خو چینایان هم کار پکښې کوي. دا خاص دی جوړ کړی دی د دې لپاره دی، نور هیڅوک کار نه پکښې کوي. نو دا به ډاونلوډ کړئ د ځان سره. سمه ده؟ کله چې مو ډاونلوډ کړئ، دا اپلیکیشن به راخلاص کړئ. ستاسو څخه ایمیل غواړي، لکه څنګه چې نور اپلیکیشنونو ته لاګین کېږي، په جیمیل باندې یا په ګوګل باندې ورته لاګین کېږي، یا ستاسو څخه لمبر هم کې وغوښتئ، لمبر به هم ورسره ورکوئ، خو لمبر غواړي حتما یې در څخه غواړي. دا اپلیکیشن به په دغه بڼه درته راخلاص شي. په دا لوړ سر چې تاسو وینئ، دا د سرچ برخه، پر دې باندې به کلیک ورته واخلئ. دلته به په سر کې چې هر څه مو په زړه کې هغه به ورته لیکئ. پر هر کنټینټ باندې چې تاسو کار شروع کوئ هغه به ورته لیکئ. زه خپله پر دغه فني کنټینټ د پشیانو یا د حیواناتو پر کنټینټ دغه ویډیوګانې زه ډاونلوډوم، کلیپونه یې ډاونلوډوم. یوه ویډیو چې زما خپله خوښه شي هغه ویډیو زه ډاونلوډوم. اوس دغه یو ویډیو ده. اوس دغه ویډیو زما خوښه شوله، زه غواړم دغه ډاونلوډ کړم. په دا سر کې خو تاسو دغه د شیر بټن وینئ، پر دې باندې به کلیک ورته واخلئ. دا کاپي لینک دا به کاپي کړئ. سمه ده؟ دا چې مو کله کاپي کړئ، بیا به ما تاسو ته یو لینک درکړي د ریډ نوټ ډاونلوډر به ورته نوشتایي. زه ټلیګرام چینل کې پورته کوم. سمه ده؟ دا ټول شیان به زه د ټلیګرام چینل ته پورته کوم. ما د ټلیګرام چینل لینک به په ډسکرپشن کې یا هم په کمنټ کې. سمه ده؟ پر هغه به کلیک وکړئ، سیده راځئ زما ټلیګرام چینل ته، او دغه ټول د اړتیا وړ شیان به تاسو هلته پیدا کړئ. پر دې باندې به کلیک ورته واخلئ. تاسو دغسې صفحې ته راولي. دا مستقیم زه تاسو ته نشم ښوولی، ځکه که یوټیوب ویډیو باندې کاپي رایټ راکړي، دا شیان یوټیوب نه مني. نو تاسو هغه کوم لینک چې تاسو کاپي کړی دی هغه به دلته په دا خانه کې ورته پیسټ کړئ. تاسو ته خانه راوړي، بیا به پر ډاونلوډ لاندې ډاونلوډ ورسره لیکلی، پر دا ډاونلوډ باندې به کلیک ورته واخلئ. که یو وارې نه اوس دویم وارې به کلیک پر واخلئ، خو په دریم څلورم وارې حتما ویډیو ډاونلوډوي. تاسو ته ویډیو ډاونلوډوي، پر دا درو ټکو باندې به کلیک ورته واخلئ، پر دغه ډاونلوډ باندې به کلیک ورته واخلئ. بیا تاسو ته دغه ډاونلوډ اګان راوړي، پر دا ډاونلوډ باندې به کلیک ورته واخلئ. دا زموږ سره ډاونلوډ یې شروع شو، ډاونلوډېږي دا ویډیو. دغه رقم چې هر څو ویډیوګانې مو سره راټولې کړلې، خوښې مو سولې، هغه به ډاونلوډوئ په دغه طریقه. لکه څنګه چې ما دا یوه ویډیو ډاونلوډ کړله، هره ویډیو چې مو خوښېدل هغه به یې ډاونلوډوئ یوه دانه. سمه ده؟ هر څو دانې چې تاسو مرضي وه، ستاسو ته خوښ، هر څو دانې چې تاسو ډاونلوډولې هغه به ډاونلوډ کړئ. وروسته به ما یو څو ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ، د دې څخه زه اوس 10 دانې راخلم. دا ټولې
سره تنظیموم. اوس 10 دانې پوره شوې. دلته به پای ته راسئ. ټیک ټاک ریشو یا د یوټیوب ریشو به ورته انتخاب کړئ. 9:14 14 پر 9 که د ټیک ټاک لپاره خو دا د یوټیوب شارټ لپاره هم راځي، یوټیوب شارټ لپاره هم کار کوي. نو اوس دغه ویډیوګانې 10 دانې دي، دا ما تنظیم کړلې په دې کې. اوس دغه یوه ویډیو ده، دا کمه ده، یعنې بیکګراوند به موږ ورته برابروو. دا بیکګراوند باندې به کلیک ورته واخلئ، سمه ده. دا ایمیج باندې به کلیک ورته واخلئ یا پر دغه بلر باندې کلیک ورته واخلئ، دا دوم دانه باندې ورته انتخاب کړئ. بلا بیکګراوند سم شو د دې ویډیو. نور خو نو په خپل سایز کې سمې د ټیک ټاک یا د یوټیوب لپاره برابرې دي. اوس به څنګه کوو؟ قرار به پر دغه سپینه خانه داسې ودروئ، سمه ده. پر دغه سپینه خانه بیا به پر دغه پلس نوشان کلیک ورته واخلئ. دلته بیا د فوټو یا د عکسو برخې ته راواړوئ. دلته ما یو څو دانې عکسونه جوړ کړي دي چې دا اول کلیپ دی، دا دوهم کلیپ دی، دا دریم کلیپ دی، دا څلورم کلیپ دی. نو دغه اول دانه زه دلته داسې ځای پر ځای کوم. تاسې وینئ دا به یو څه رقم کوي، 1 ثانیه صحیح دی بالا دا رقم. دا رقم بیا په ټولو کې ودروئ. نو دا ټوله ما تنظیم کړه. د هر کلیپ په پای کې ما دغه عکس ورکړي چې دا اول کلیپ دی، دا دوهم کلیپ دی، دا دریم کلیپ دی، یا دا هم څلورم کلیپ دی، دا هم پنځم کلیپ دی. ټوله مې دا رقم پکې تنظیم کړله. نو اوس به څه کوو؟ د دې لپاره د سونډ غواړي. دغه کلیپونه نه دي چې پر یو کلیپ باندې برابر شي، یو بل ویډیو ته وړي یا بل کلیپ ته وړي، یو سونډ یو غږ باید ورسره وي. دلته به راسئ د دغه اډیو برخې ته. دلته به د دغه اډیو برخې ته راسئ. بیا به پر د سونډ پیکس باندې کلیک ورته واخلئ. د سرچ په برخه کې به ورته ولیکئ سینماتیک هایټ. دا چې مو کله ورته ولیکئ سرچ به کوي. تاسو ته به ډېر سونډونه راواړئ. د سر د خوا څخه 1 2 3 4 5 6 دانه دي. شاکین ون اکشن مووی سټایل ورته لیکلی دی. دغه سونډ زما خپله خوښ شو، زه دغه غواړم پر ودروم. پر دا جمع پلس علامه به کلیک ورته واخلئ، سمه ده، پر درېږي. دا به د دغه کوم عکس چې دی د دغه پر برابر به ورته ودروئ، دغونه به ورته رالانډ کړئ، ورسره یو شانتي به کوي. دا رقم یې زه ورته تنظیموم. بیا به کلیک پر وکړئ، پر دا ډوپلیکیټ باندې به کلیک واخلئ، د دې څخه کاپي ووتل. دا به ګوته ټینګه پر ونیسئ، را به ولئ، د دا بل کلیپ سره به یو ځای کړئ، سمه ده. بیا به ډوپلیکیټ ځینې وباسئ، کاپي به کړئ، را به ولئ، د دا بل کلیپ سره به یو ځای کړئ، ورسره تنظیم به کړئ، ورسره وبېدروئ. بیا به ډوپلیکیټ ځینې وباسئ، کاپي به ځینې وباسئ، را به ولئ، د دا بل څلورم کلیپ سره به یو ځای کړئ. دا رقم به دا غږ یا سونډ ورسره ودروئ. دا رقم به د ټولو سره ودروئ. او پای ته تاسو وینئ چې لسم کلیپ سو اخري کلیپ دی. نو دې سره به تاسو یو سټیکر ودروئ، سمه ده. زه بیا تاسو ته خپل د یوټیوب چینل یو ویډیو ښکاره کوم چې په دغه طریقه ما جوړه کړې ده. خاص په هغه رقم طریقه زه تاسو ته هم وښیم. د سټیکر برخې ته رالم، ما دغه یو سټیکر په پای کې ورسره ودروئ. بیا زه دلته یو سونډ ورسره اضافه کوم. دغه د سونډ اډیو برخې ته راځم، سونډ پیکس ته راځم. دلته بس په سرچ کې تیار دلته لیکلي لاندې ورسره لیکلي سبسکرایب بټن که تاسو ته نه معلومېدله، که تاسو ډېر سرچ کړي وو نو دلته به پر دغه کوچني علامه کلیک ورته واخلئ، دلته سبسکرایب بټن راوړي، سمه ده. یا سبسکرایب خط دی تیار لیکلی، پر دې باندې به کلیک ورته واخلئ. دا دوم دانه سونډ دی، دوم نه دریم دانه سونډ دی، پر دې باندې به کلیک ورته واخلئ. دا جمع پلس علامه وینئ، پر دې به کلیک ورته واخلئ. دا به د دې سره برابر کړئ. دا به یو څه دا رقم راولئ او کوم سټیکر چې تاسو درولی وو هغه به هم داسې ورته رانږدې کړئ، د دې سره به برابر کړئ. یو څه بیا پای ته پرېږدي دا رقم، سمه ده. دا رقم بیا پای ته پرېږدي. نور زموږ ویډیو تر ډېره حده پورې تیاره سول، مکمله سوله. فقط یو شی یې پاته سو، هغه څنګه؟ پر دا ویډیو باندې به کلیک واخلئ، پای ته به راسئ، دغه ټرانسفورم ورته نوشته دی، ټرانسفورم، پر دې باندې به کلیک واخلئ. دغه میرور د دوم دانه اپشن دی، پر دې باندې به کلیک ورته واخلئ. دا ویډیو واوښتله بلې خواته، یعنې دا ویډیو دا رقم سوله لکه زموږ خپل کنټینټ سو. دا ویډیو موږ ډېره بدله کړله، ډېر مو سټایل ور واړوئ. داسې به د ټولو ویډیوګانو دغه ور واړوئ، ټولې ویډیوګانې به دا رقم واړوئ یوې خواته. نو زموږ ویډیو 100% تیاره سوله، جوړه سوله. زه خپله پر دغه رقم کنټینټ باندې کار کوم، لکه څنګه چې ما اوس ایډیټ درته وکړي د دغه ویډیو ده، دومره ایډیټ یې نه دی، یعنې د کوچني هم سر په خلاصېږي په دغه ایډیټ باندې چې کوم ایډیټ ما د دغه ویډیو ده وکړي. یو څو کلیپونه دي د ریډ نوټ څخه بیا ډاونلوډوي، بیا به دلته په کیپکټ کې ځای پر ځای کوي. فقط دغه یو پروفایل دی، سمه ده. دا چټ جی پي ټي ته زما دغه څخه ایډیا واخلئ، لکه څنګه چې ما جوړ کړي دي. چټ جی پي ټي ته یو عکس ځینې واخلئ، سکرین شاټ ځینې واخلئ، سمه ده. بیا چټ جی پي ټي ته ورکړئ، ورته
دلته لاندې زما د چینل نوم فقط ورته ولیکه. سمه ده؟ ما خپل د چینل نوم لیکلی دی، تاسې خپل د چینل نوم ورته ولیکئ. رنګ یو څه بدل کړئ، ورته رنګ یې هم یو څه ور بدل کړه، په پښتو خط کې ورته ولیکه. چټ جي پي ټي به درته جوړوي د اوله څخه بیا تر 10 پورې. نو بیا به پر دغه ایکسپورټ باندې کلیک ورته واخلئ، پر دا سیو ټو ډیوایس باندې به کلیک ورته واخلئ. نور به کار نه پلرئ، دا زموږ سره ټلیفون ګالري ته سیو کېږي، ذخیره کېږي. وروسته بیا یوټیوب ته اپلوډوئ. دا ویډیو هم زموږ د یوټیوب لپاره سمه شوله، هم د ټیک ټاک لپاره سمه شوه. که تاسې ټیک ټاک اکاونټ ورته جوړوئ او که د یوټیوب چینل ورته جوړوئ، دواړه ورته جوړ کړئ، دواړه به مخته روان وي. دا نور زموږ سره سیو شوه ګالري ته. په دې ریډ نور کې بل ها ډېرې ویډیوګانې چې هر رنګه ویډیو تاسې وغواړئ په دا ریډ نور کې پیدا کېږي. فقط دغه نوم ته یې فکر کوئ، سمه ده، چې نوم یې چینایي. که چینایي نوم و، ویوز یې ډېر اخیستی و، لایک یې ډېر اخیستی و، هغه وینې اصلي ریل اکاونټ دی، د هغه څخه به ویډیو ډاونلوډوئ. سمه ده؟ وروسته بیا تاسې خپله سره تنظیموئ، لکه څنګه چې ما په کیپکټ کې هغه ویډیو تاسې ومخته یو څو کلیپونه سره یو ځای کړل، ایډیټ مې کړله. دومره ایډیټ یې نه و، یعنې د کینې هم سر په خلاصېږي. بیخي اسانه وسه. په دغه طریقه یوټیوب ټیک ټاک اکاونټونه مخته بیولای شي، مونیټایز کېږي هم، ارنینګ پیسې به هم تاسې ته پر روانې. دا ما تاسې ته داسې طریقه وښول چې هغه طریقه باندې پیسې هم ورکوي. سمه ده؟ چینل هم مونیټایز کېږي، ټیک ټاک هم مونیټایز کېږي. اوس که تاسې پر هر کنټینټ باندې کار کوئ، هغه رنګه ویډیوګانې ډاونلوډوئ، فقط ایډیټ کیپکټ کې ورکوئ، وروسته یې یوټیوب ته اپلوډوئ یا ټیک ټاک ته اپلوډوئ. زه اوس یوټیوب ته راغلم، پر دغه اوس که ویډیو اپلوډوم یا ویډیو تاسې اپلوډوئ، پر دا پلس نښان به کلیک وکړئ. دا دلته تیار موږ سره شارټ انتخاب شوی دی، دغه اډ باندې به کلیک ورته واخلئ. خپله ویډیو چې کومه ویډیو تاسې جوړه کړي هغه به سلیکټ کړئ، نیکسټ کړئ. پر دغه ډون باندې به کلیک ورته واخلئ. نو دغه یو څه پروسس اخلي، دغه پروسس ته به انتظار شو. دلته به پر دغه نیکسټ باندې کلیک ورته واخلئ. دلته به دا سر کې ستاسې څخه یو ټایټل غواړي، د ویډیو عنوان غواړي چې دا ویډیو څه په باره کې ده. سمه ده؟ تاسې که هر څه ورته لیکئ، دا هره ویډیو چې مو جوړوله هلته ورته ګورئ چې دا د څه په باره کې ده، کم کارونه پکښې اجرا کېږي. هغه رقم به چټ جي پي ټي ته راځئ. سمه ده؟ د چټ جي پي ټي څخه به ټایټل ورته ماته د دغه رقم هغه عنوان هغه موضوع یې ورته ووایه، ورته پر دغه موضوع باندې ما ویډیو جوړه کړې ده، ټایټل راته راکړه. څو ټایټلونه درکوي، هر ټایټل چې تاسې خوښ شو دلته یې ورسره پیسټ کړئ. سمه ده؟ نور څه زه نه پکښې ورکوم. اوس ما د دغه ویډیو ټایټل ته وګورئ، لس فني کلیپس ټرینډ. دغه یو هشټاګ ما ورسره ورکړی دی، دا د ټرینډ ده. نور مې ورسره لیکلي دي لس فني کلیپس. زما دغه عنوان دی د ټولو ویډیوګانو، او دغه یو ټایټل ما د ټولو ویډیوګانو لپاره ورکړی دی. سمه ده؟ هغه ټایټل ما دلته ولیکئ. نور هیڅ هم زه ویډیو کې نه ورکوم. پر دغه قلم پنسل رقم اپشن خو تاسې وینئ، دا قلم رقم دلته یو تمبینال ورته انتخابېږي ویډیو ته، یو جذاب تمبینال ورته ودروئ. سمه ده؟ چې یو څوک کلیک پر وکړي د ستاسې ویډیو باندې، د ستاسې ویډیو وویني، مخته ورسي، ځینې تېر نه سي، حتما کلیک پر وکړي. هر تمبینال چې ستاسې خوښ و هغه به ورته دروئ. ما دغه یو تمبینال د دې ویډیو دپاره سم وګڼئ. بیا به پر داسې یا علامه کلیک ورته واخلئ. وروسته به پر دغه یو اپلوډ شارټ د لاندې اپلوډ بټن ده، پر دې به کلیک واخلئ. دا ویډیو ستاسې یوټیوب چینل ته اپلوډېږي په دغه طریقه، لکه څنګه چې زه خپل یوټیوب چینل ته اپلوډوم. د دې څخه زه برته وځم، دا زه نه اپلوډوم، ویډیو ماستن اپلوډ کړې ده، دا په ډراپس کې ودرېدله. نو زه تاسې ته دغه یوه ویډیو پلی کوم چې ما جوړه کړې ده، تاسې ورته ګورئ. نو ویډیو مو ولیدل، دغه رقم ویډیو زه د خپل یوټیوب چینل لپاره جوړوم په هغه طریقه باندې، لکه څنګه چې ما په دا ویډیو کې طریقه درته وښول. ریډ نور څخه ویډیوګانې ډاونلوډوم، کلیپونه ډاونلوډوم، بیا په کیپکټ کې ایډیټوم، وروسته یوټیوب چینل ته په دغه طریقه اپلوډوم.